اچار اچار اچار. د څه شي اچار؟ د ګوړې اچار. جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. څنګه غلی یې؟ لکه چې ګرانۍ مو واڼې تختولې دي. ملامت نه یې ځکه چې دې ګرانۍ ته فلم نشي ټینګېدی. دا خو له موږ او تاسې یو. د خپرونې پیل له یوې مرکې نه کوو. له بهر څخه هېواد ته له یوې راستنې شوې هېوادوالې سره مو مرکه کړې ده. وبګورو چې دغه هېوادواله مو د څه لپاره هېواد ته راغلې ده. دا تاسې او دا هم مرکه. هیواد ته راتلو ته مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې ستاسې په شان نور په بهر کې هیوادوال هم هیواد ته راستانه او په آبادولو کې ونډه واخلي. تhank you. کله چې هیواد ته راغلې څه احساس دې کوه؟ ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی. مننه. څنګه راغلې؟ د چکر لپاره او که د کوم کار د سرته رسولو لپاره؟ 10 کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل. مثلا څه توپیر؟ لوړ بیلډینګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوزونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده. ودې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی دی؟ هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ. مثلا په کومه برخه کې به کار وکړئ؟ په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې. په فرهنګي برخه کې مو پروژې در سره راوړي که څنګه؟ په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم. اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم. غواړئ په حکومتي دفترونو کې کار وکړئ؟ نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پیښ شي. ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې ډالري تنخواګانې اخلي. یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نسي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات. تا خویل چې د خدمت لپاره راغلی یم. نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي. نو د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولای. ښه، د بچیانو په هکله به دې وپوښتم. څو بچیان لرې؟ یو مې زوی دی او یوه مې لور. هغوی څه کار کوي؟ زوی مې د موټر په کلچ کې ماستري کوي او لور مې د افریقا په زامبیا کې میړه کړی او همالته اوسیږي. زوی دې د موټر په کلچ کې ماستري کوي؟ هو، لیسانس یې د موټر په انجن کې واخیست او دکتورا به که خیر و په اکسلیټر کې واخلي. نو ولې داسې نه وایې چې د موټر مستري دی؟ دلته مستري ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالی زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول 3 زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي. ډېر ښه، ډېر ښه. نو ودې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلې؟ زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم. یعنې چې لیکواله یې؟ نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم. واه واه، څومره عالي احساس. دې ته وایي وطن دوستي. سړی چې زوړ شي نو بیا د تیر وختونو په یادونو ژوند کوي لکه داسې. سړی په یاد دي چې زه به په باغچه کې ګرځېدم او ته به د دیوال شاته راته پټ وې. ښه مې په یاد دي چې په باغچه کې به دې خس راټولول او چې زه به دې ولیدم نو ژر به دې د سبو په راش کولو پیل وکړ چې یعنې زه خو سبو ته راغلی یم.
نو ته خو هم د کوم خان زوی نه وې په پردیو باغچو کې به ګرځېدلې چې د کارغه ځالې ته ور وخېژه او بچیان یې راواخلې. رښتیا وایې، خو ما د کارغه بچیان د دې لپاره ساتل چې ښکار پرې وکړمه. یو بچی مې لوی کړ، هره ورځ به یې یو مړز یا زاڼه راته نیوه. مور مې د خدای وبخي داسې شوه چې د مړزانو له غوښو یې بیخي بد راتله. دا خو مې اوس له تا واورېدل چې څوک دې په کارغه ښکار وکړي. او دا بیا ما له تا واورېدل چې په جلګه کې دې څوک سابه وکړي. ځه چې هر څه چې مې کول به مې، خو باغچه خو مو خپله وه. ودې نو میوه خو چا په زرابین کې هم نشوای پکې لیدلی. څو وچې ونې پکې ولاړې وې او تاسې باغچه بلله. وی له خدایه مې ځار کې، ستاسې خو هماغه وچو ونو ته هم شونډې وتلې وې، که نه په ټوکرو زردالو او مڼې به مو راټولولې او شکولې مو. درواغ مه وایه، اوس دې په دا سپین سر دروغو ته هم پیل وکړ. ولې به دروغ وایم؟ که نه منې ورسه له خاټولې نه پوښتنه وکړه. پوښتنې ته څه حاجت دی؟ ما په خپلو سترګو لیدلې وه. یوه شپه زه او خاندل ورغلو، تر سهاره مو ټولې ونې پاڼه په پاڼه ولټولې، خو د میوې ذره هم پکې ونه لیده. هغه وخت به مو میوه راڅنډلې وه، تشې ونې به دې لټولې، نو میوه به دې څه پکې موندلې وه؟ موږ د غورو په وخت کې ورغلي وو، د څنډلو وخت لا نه و سوی. کله به مو د غلو له لاسه هر څه په غوره کې راشکول. دادا چای راوړم؟ ښه سنجنۍ چې راغلې، چای مه راوړه، لږ سړې شلومبې راوړه. نګورې د خواښې په خبرو پسې دې مه ګرځه، چای راوړه. د دې خو هغه د پیغلتوب د وخت لوږه لا په سترګو کې ده چې نجلۍ وه، هر وخت به په شلومبو پسې د موږ کور ته را روانه وه، دروازه به یې راټکوله. وی د خدای مې ځار کې، موږ له خانې نه غوا نه ساتله، پلار به مې ویل چې په غوا او غوسۍ مو نه په عذابوم. ځه هغه د اوس خو درې زراعتي راته ولاړې دي. ځه لورې شکر وباسه چې لوښي دې له شیدو مستو څخه ډک دي. اوس به د چا په دروازه کې ولاړه وې چې شلومبې راکړه؟ لکه د تا. ما خو هماغسې غوښه او پلونه خوړل چې په شلومبو پسې به د تاسې کله درتلم. موږ ویلی چې ژېړی مو ونه وهي. باسکه په وچه ډوډۍ څوک زیړې وهلي دي چې تاسې به یې وهلي وی. یوه ورځ موږ غویی خیرات کوو، پلار دې له سهاره تر بېګا را سره بوخت و چې کله یې غوښه زیاته ورکړه. دادا اوس دا خبرې څه کوئ چې خوا مو سره بدوئ؟ هر څه چې وو تېر شوي دي. نګورې خوا نه سره بدوو، هغه تېر د مینې وختونه را یادوو چې د بوډاتوب عمر مو په خوشحالۍ تېر سي. که څنګه ښځې؟ ځه بې شرمه، د ګور په غاړه هم یې هغه د باغچو او شلومبو خبرې کوې. ناکه مې په پرهرونو مالګه مه دوړوه. ولې؟ خو هغه وختونه چې مې را په یاد سي، زه وایم چې یو ځل بیا له سره پېغله سوې وای. او دا هم د ډرایور ډنډه پنج هغه عاشقانه لیک چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی. ګرانې زما یو موټر سلامونه ومنه. دا ډیره موده کېږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالیږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادېږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پیچومې غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوغ پیچومې ور وخېږم، ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومې کې کار پرېښی و او په کومه ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومې سر ته وخېژوي. ګرانې کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا راپسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم، ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تېښته ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کېږي لکه د کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چې خېږي.
پوهېږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه، تونیسونه او سراچې پکې درولي وي چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم. خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي. ګرانې، که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کې نو د زړه ماشین مې جام در واخله او ته پوهېږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ورجګول هم امکان نه لري. ګرانې، باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلېدلي دي. بې بریکه روان یم. خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې، زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږې مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارېز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا فرنجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور دې د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتوم او زه په خیر درته وایم. ستا مین ډرایور ډنډه پنج. خپرونه ننګیال ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن، ستاره مینی، محمد الله جلالزی، مسکا ستانکزی او زه هیله زرمت.